د پاکستان ملي سرود ته د راشد خان احترام او د افغانانو بیلابیل غبرګونونه. جنرال مبین وایي ښه نه دي کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. راشد خان ته چې په PCL کې پاکستانیان څومره مینه او درناوی ورکوي د نړۍ هیڅ لیګ کې داسې نه ورسره کیږي. همدې ته په کتو ښایي نن هغه احساساتي شوی او د پاکستان ملي سرود ته د ودرېدو وخت کې لاس په زړه ایښی و چې د افغانانو بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال مبین لیکلي راشد خان زموږ اتل دی او په داسې غلطۍ باید ورته سپکاوی ونه شي، خو دا منو چې ښه کار یې نه ده کړی، خو راتلونکي کې باید متوجه اوسي. سلما زازۍ لیکلي رامنشن کړئ د فیسبوک ګزماران او د کنجونو غیرتیان. افغانان خپل ملي سرود په خپل هیواد کې له ډاره نشي کولی. د راشد خان په ضد به غږیږي. ډېر ښه یې کړي، مني عبیداني دنده یې کړې، یو ویاړلی او د افغانانو مینه او عزت یې پاکستانیانو ته ښودلی چې افغانان د هر چا سره مینه لري. راشئ موږ ډوزمارانو ته ډوزې به شروع کړي. خپل ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ له ډاره نشي کولی، پر بل اعتراض کوي. رئیس احمد زی لیکلي د کرکټ اصول نن په راشد خان نیوکه شوي، خو کرکټ پوهان وایي څه موده مخکې پاکستاني لوبغاړي محمد آصف د افغانستان ملي سرود ته ولاړ او نن خان د هغوی سرود ته ولاړو چې دا د کرکټ اصول دي. جبار فراز لیکلي راشد د پاکستان ملي سرود ته په سلامۍ ولاړ دی، دا لکه چې په رښتیا پاکستانی دی، ځکه خارجي خو داسې نه وي لکه هغه دوه نور. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.